السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. په دې مبارک کتاب کې موږ درسونه شروع کړیو او هغه د شیخ محمد عبد الوهاب رحمه الله کتاب مسائل الجاهلیه، جاهلیت مسئلې چې رسول صلی الله علیه وسلم یا شریعت دغه مسلو مخالفت کړي. نو د درسونه موږ کول او بیا به د رمضان میاشت رااله چې هغه د لاسه درسونه ودرېدلو او د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره خپل درسونه جاری ساتو. دا مسلې موږ دې لپاره ذکر کوو چې موږ ته پته ولګي چې په مشرکینو کې او په اهل کتابو کې دا مرض وو. الله موږ ته ویلي دي یا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې دا مرض به د ځان نه وباسي. دا موږ صرف دې لپاره نه ذکر کوو دا مسلې چې ته صرف واوره خبره ختم شي. دې لپاره ذکر کوو چې ته واوره او د ځان نه وباسي او د خپل معاشري نه وباسي، ځکه چې دا مسله د مشرکانو ده او د اهل کتابو ده. ډېر مسائل به کې موږ ذکر کړیو. نن درس کې اولنی مسله کوم چې جاهلیت شیخ رحم الله وی الغلو في العلماء والصالحين، كقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. باغو کې غټ مرز داو په جاهلانو کې، او دی خبره ته وګورئ چې دا مرز نن سبا هم ډیر دی. او کې غټ مرز داو چې هغه به غلو کوله په علما او په نیکانو خلکو کې. او د غلو مطلب دی په عربی کې غلو دی ته وایي د حد نه زیاتې ده، چې کله انسان د حد نه زیات شي نو په عربی کې ویل کېږي وایي د غلو وکړه. په دغه اهل کتابو کې دا مرز او په هغه مشرکانو کې دا مرز. الله سبحانه وتعالى بخبل کتاب کې د خلق د دینه منع کړو یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم، په دین کې به غلو نه کوي. او غلو په شریعت کې دي ته چې ته وسړې د خپل قدر نه او د خپل منزل نه اوچت کې کم چې هغه الله ورکړي، کم مقام چې الله ورکړي دا غینه اوچت کې. لکه پیغمبرانو الله د پیغمبري حق ورکړي ته دا غینه اوچت کې، علما الله د علماو حق ورکړي ته دا غینه اوچت کې. او ان شاء الله په دې باندې به تفصیل مخکې خراش. خدای مسله په چا کې و دا به دي مشرکانو کې مو په اهل کتابو کې. اهل کتابو يهود چې د عزير عليه السلام مبارک کې غلو کړه او دا یو نیک سره دی پیغمبر دی رو کله تلو اخري به کم زی ودرېدو ولياذ بالله د الله زویره. دا مرز خو کې د غلو د لاسرای ته پوښ دا راځي لکه چې آیا دا غوی د عزير عليه السلام سره دښمنی و چې الله زوی ته جوړو خو ډېر مینه وسره وکړ. دا مینه نه ولا هغه مینه نه چې د الله زوی ته جوړ کو، د خپل قدر نه خپل مقام نه اوچت کوم جوړ رب العالمین ورکړو، د عبودیت مقام نه اوچت کو، د ربوبیت مقام ته ورسو. خدوی موږ نصارو ته چې عیسی علی السلام الله غو ته پیغمبر راولېګو، ناغو د عیسی علی السلام په باره کې دومره غلو وکړه دومره چې هغه د خپل مقام نه اوچت کو او ولعیاذ بالله دغه نه د الله زوی جوړ کو. په دې باندې ډېر دلیلونه دي د قران نه په دې مسله باندې. یو هغه دلیل چې کوم د درسونو په اوله کې موږ ذکر کړو د نوح علی السلام په قوم کې چې کله شرک شروع کېدو هغه څنګه شروع شو چې دی نیکانو خلکو مبارک غلو شو کنه. شیطان چې کله هغه ترغه هغه ته دا وزړه کې دا وسوسه واچول او دا طریقې وته خو چې دوی تصویران جوړ کړي. د نیکان خلک اوچت خلک دوی تصویران جوړ کړي، کله تاسو دوی ته ګوري تاسو ته عبادتونه راځي دي رو په دې طریقه باندې راوستو. اخر دا چې هغه ته دوی چې دوی عبادت کوي کنه. تاسو ګناګار خلک تاسو کمزوري تاسو الله عبادت نشي کولای. ندی بوتانو ته چیغه وهي کم چې الله په قران کې ذکر کړی ود او سوا یغوث یعوق نصر. الله سبحانه وتعالى په قران کې ذکر کړی هغه دومره غلو کړی چې اخر دغه نیکانو خلکو نه معبودان جوړ کول یاد بالله. خپدی باندې په واقع وخت کې هم ډیر مثالونه خداغه مثالونه مخ کې ځینی احادیث
یزینی واقعات ذکر کول غواړم په دې مسله باندې چې په دین کې غلو نشته. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی ولا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، زما په باره کې به دومره غلو نه کوي لکه څنګه چې نصاراو د مریم د زوی په باره کې کړو د عیسی علیه السلام په باره کې. بلکې مخکې حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وی زه د الله یو بنده یم. نو کله چې زما په باره کې خبرې کوي نو دومره وایي چې دا د الله بنده او د الله رسول. اوس راشه رسول صلی الله علیه وسلم ما به د حد نه اوچته وي. ای زموږ په معاشره کې څوک شته چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم د حد نه اوچته؟ دا خبره یې ساتي چې زمونږ شریعت د افراط او د تفرید په منځ کې دی. او دې خبرو ته ډېر جوړ سوچ کوي چې دا ډېر قیمتي خبري زموږ په معاشره کې چې ډېر خلک گمراه کیږي نه هغه دا چې د افراط او تفرید په منځ کې نه دی، هغه یو طرف ته کی یو افراط بل تفرید، یعنی د حد نه زیاتې ده او د حد نه کمې ده، او د دوه گمراهان دي. حق پرست خلک همیشه دوی په منځ کې کوم چې قران او حدیث په سر روان. او زموږ په ملک کې درې قسمه خلک دي، زموږ په ملکونو کې درې قسمه خلک دي. اولنی قسم خلک هغه دي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک دومره غلو کړه، کوم درجه چې ور الله سبحانه وتعالى ورکړو دا غینه اوچت کو او د الله درجه ته ورسو. د شتي زموږ په ملکونو کې څوک دي؟ بریلیان، صوفیان، دوی رسول صلی الله علیه وسلم اوچته د الله درجه ته رسي. څنګه یو سړی وو چې مو خو چرته نه دی اوریدلی چې هغه دا خبره کړې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله په شان دی. دا به سړی وو چې مو خو دې سنې دی ویل، هغه دې سنې وو چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله په شان دی، ځکه چې دا خو هغه مو دم کوپر دی. وې څوک چې دې سوي دا خو کافر دی، مو خو دې سنې وایو. خنو تاسو څنګه وای؟ وې موږ وایو چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله د نور یو ټوکړه ده. وزه تاسو نه تاسو کوم چې دا ټیشو زره والا ما دا ټیشو دی او د دین یو ایسه د سیډ نه یو ایسه زتی وشلوم او هغه وړي سره او باقی غټ ټیشو پاتې شو. دا وړي ایسه د دې غټ نه ده کنه ده کنه د قشن ټیشو هغه نه چې سره وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دیسی نور دی، الله د نور نه غ نور دی، الله د نور ټوکړه ده. نو مطلب دا شو چې الله او پیغمبر یو شان دي. دي ته وی غلو کول د خپل درجه نه د هغه په خپل په حدیث کوي انا عبد انما انا عبد زد الله بنده ما فقولوا عبد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى بالقران کې سوي سبحان الذي اسرى بعبده، سبحان الذي اسرى بعبده، الله تخفل بنده ویله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله ته په هر ځکه د عبودیت په دغه باندې आवाज کړي او د عبودیت وصف ولور کړي چې دا زمونږ بنده دی. عبد بنده ته وي، نو دې زمونږ بنده دی، د بنده نه دی اوچته دی نشي، د بنده نه چې اوچت شي هغه الله ته رسي او الله ته څوک نشي رسېدي، الله ته څوک نشي رسېدي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کا ډیرو موچت شي خو د الله درجه ته نشي رسېدي. دغه د پیغمبر به ادبی نه بلکې پیغمبر بخپل مونږ ته دا خبره خوله. دا د پیغمبر ادب دی چې کړه دا غاو د الله د درجه په منځ کې فرق وساتل شي. رسول صلی الله علیه وسلم په شړې راغی وی رسول الله چې تو غواړي والله وغواړي. رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې قار شو او مخې ته شروع شو دی وی چې دې سموي قل ما شاء الله وحده، الله چې سو غواړي اقا کې زما په کې سنشتي ومنس کې. او دا رسول صلی په خپل مونږ ته د عقیده خي چې زه ګوره د الله درجه ته نشم رسیدي او کې دې نشي خالق او مخلوق څه دی شان کې دي چرته یو شان نشي کې. خدای د بریلیانو د صوفیانو عقیده د پاکستان، انډیا، افغانستان کې او ډېر خلک ته متاثر دي او هغه په پیغمبر باندې مین دي. موږ مین دي دا د پیغمبر غړ دشمنان دغه دي. بریلیان، صوفیان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غړ دشمنان دي، ځکه چې پیغمبر چې کوم دین راوړی دوه غنه من خا ابولوزیو د بریلی تقریر د په نت باندې شته تاسو کوم ډیر کسان اوریدلې هغه دا وی زوس دي کتاب سماسوي چې یو سړی راوچتول او د الله درجه ته رسول دا د چا کار دی؟ د اهل کتابو او د مشرکینو کار دی. خایو بریلی تقریر کو او تقریر شتي په نت باندې د موږ ځان نه وای دغه مبارک خبرې کوي د عبدالقادر جیلانی مبارک رحمه الله. شیخ عبدالقادر جیلانی و موحد سره او دغه کتاب دی
په کتاب کې هغه په دې مشرکین او ټول باندې رد کړي او په دې کتاب کې هغه په خلکو باندې رد کړي کم چې په یو مذهب په یو مولا پورې مضبوط ونی قرآن او حدیث پری په هغه باندې ردونه کړي او عجیب خبره ده چې خلک په هغه پورې خط لوی ځوان وته وي مخالف لوی ځوان دغه لوی ځوان په باره کې یو بریلی تقریر کوي وی لوی ځوان یو ورځ د نصرانی سره ملاو شو نصرانی لکه د عیسی علی السلام دین منو او زموږ پیغمبر ایمان نه راوړ وی دین نصرانی وته وی چې تاسو پیغمبر مړی ژوندۍ کولای شي څه زموږ پیغمبر خو مړی ژوندۍ کول وی هغه ته چې ډیر بره مزه ته پیغمبر ته ورسېدی داغه د امتی سره خبرو کزه زمړی ژوندۍ کو عبدالقادر جیلانی وی زمړی ژوندۍ کو او ته مړی ژوندۍ کاو وی ژوندۍ به کې وی ژوندۍ کولای شم راځو مخبري اعلان وی چې څومره زوړ مړی هغه ماته چې هغه را پاسو وی هغه ته قبر خو چې دین را پاسو عبدالقادر جیلانی ته ودرو د سړی را پاسو نږدې و چې را پاسول خو بیا هغه ته وی صبر وی تاسو پیغمبر و مړی ژوندۍ کول هغه ته ژوندۍ کول وی سبه وی کله چې مړی ژوندۍ کو وی خو تاسو په کتاب کې راغلی دي چې عیسی علی السلام چې کله مړی ژوندۍ کول نو څه باذن الله قم باذن الله پاسه د الله په امر باندې نه عیسی علی السلام کې بخپل طاقت نو چې مړی ژوندۍ کړي دا خدای الله صفت ته خو الله ولدا یو معجزه ورکړو ناغه ته صحیح شو هغه به چا په امر باندې مړی را پاسو الله په امر دا کار به الله کو او زه په خپل امر را پاسو ما زه دې سینې مړو ته چې قم باذن الله زه ته قم باذنی زما په اجازه پاسه نو مړی را پاسي تاسو چې خلکو بلند ویلي چې دا کم کافر راغله دې به ویلي کنه نه د لاندې نه خبا قاعده پلانې مسلک زنده‌باد پلانې مسلک زنده‌باد او مرده‌باد او قصې شروع شو په سرګاو خلک اوس ګوره عبدالقادر جیلانی په دیزی کې ځنه پیغمبر خبرم نکومه ابریلیان خو پیغمبر ته رسول لري خو هغه جدا خبره دي ته اوس ګوره عبدالقادر جیلانی اوچت کو د چا درجه ته ورسو د عیسی علی السلام نه د الله درجه ته ورسو مړي څوک راځوندي کوي الله راځوندي کوي دي چې کوي عبدالقادر جیلانی په خپل مړي راځوندي کوي دي ته غلو وي نمنګ دا خبر دی پوری کوله چې زمونږ ټول دین چې دا د افراط او د تفرید په منځ کې دي او په دې باندې بل زمي مثالونه در کوم چې دا مسله اهمه د رسول صلی الله علیه وسلم په باره کې خلک په درې قسم دي اولنې قسم بریلیان صوفیان دي چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم اوچت کی او د الله درجه ته اوچت کی په دې باندې تمام مثال پیش کو او هغه د وجره دنیا الله دغه لپاره جوړ کړی دا او دغه چې دا دنیا دغه لپاره جوړ کړی دا په هغه باندې مرګ ناراضي او هغه همیشه ژوند دی او هغه هر څه چې څوک تاسو غواړي هغه ورکړي دا ټول الله صفات دي او هغه د صفات رسول صلی الله علیه وسلم لور کړی دا هغه خلک دي چې د حد نه حد نه وړېدلی دویم هغه خلک دي چې حد نه کم شي وي هغه کم دي هغه خلک دي زموږ په علاقو کې زموږ په ملکونو کې چې د مولانه پیغمبر جوړ کړي نو اوس د پیغمبر له هغه درجه مور نه کړه کوم چې ول الله ور کړی ده الله خو ما پیغمبر دې لپاره درلګل چې تاسو تابعداري وکړي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دا نور خو تابعداري پرې د الله درجه ته ورسو ا ګمراه شو د دوه مسجلو کو وی منګه د سره تابعداري نه کو چې مولوی صاحب څه خبرو کړه هغه صحیح ده او چې زموږ په کتابونو کې کوم مسله رااله اقا سیده دا غیر بنه مخ کیږي نو ورسته کیږي حتی به ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خودي سي وي ک پیغمبر وي او کنه وي زموږ سرکار نه زموږ کار د خپل مولا سره دی خلکو د حد نسیج لګو د حد نه راکم شو په منځ کې فاتح حق پرس خلق شو هغه سوی هغه رسول صلی الله علیه وسلم لا اقا مقام ورکو کم چې الله ور کړي خدای الله درجه ته به نو چتو رسول صلی الله علیه وسلم ډیر اوچت انسان دی ډیر اوچت مخلوق دی په دې مخلوقاتو کې دغه بشم مخلوق نشتی شفاعت به د قیامت ورځ کوي د جنت دروازه باغ کولوي خو اخیری اصل ته چې وګوري چا پیدا کړي الله سبحانه وتعالى پیدا کړي چې الله پیدا کړي نه څنګه د الله درجه ته ورسو نو د الله چې کوم کارونه هغه الله پوری خاص دي پای کو سره مو پیغمبر نه شریک کو دي دوی مخلوق ته مونږ وایو کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم مبارک د حد نم کم شي هغه ته مونږ وایو نه مونږ به د علماء ادب کو احترام کو تابعداري به کو په کوم ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبر رااله التبه د مولا خبر پریدو د رسول صلی الله خبر به عمل کو نه دا منځ کې چې کومه فرقه شو دا څه شو دا حق پرس او کذالک جعلناکم امه وسطا
عدل والا انصاف والا خبره دغه چې نه به د حد نه اوچتو نه به د حد نه کمو دا غینه بعد راشه صحابه ولا او دا ډیر اهم موضوع ده ډیر کوم به تاسو ته ملاوي نو ځکه په غور سره ووري د صحابه موضوع راشه په صحابو کې خلک درې قسم دي یو قسم شیعاګان دي روافض دي الله لعنت دی په غوي باندې دا شیعاګان دوی چې صحابه والعياذ بالله ټول مرتد شيو سوای د دریونه او د آل بیت نه کم چې د رسول صلی الله علیه وسلم کور والی بیر تعجب خبرداري چې په آل بیت کې هغه چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبيانی بګنی دي داخل په آل بیت کې وي صرف علي رضی الله عنه دغه کورمه دا څومره تعجب خبره د سړي په خپل خپلوانو کې اول څوک راځي اول خزر راځي د ټول نږدې د رشتو سره ده هغه ته وباسي وینه خزي ته وباسه علي رضی الله عنه ناغوي ټول کافران شيو سوید علي رضی الله عنه د کور نه د کور والونه او درې صحابه نور دي چې کې مقداد ده ابو ذر ده یو صحابي بل ذکر کوي وې دا صرف چې د مسلمانانو پاتې شوی دي نو ټول مرتد شوی دي سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وليعذ بالله دغه عقیده ده دویم خلک دوی د حد نسیجل کړي دوی د رسول الله صم د کور او مبارک سیجل وګو د حد نه ووریدو دومره د غوسره مینه شروع کړو دا سمینه نه د غوسره دومره د غوسره مینه شروع کړ چې نور صحابه یې سکړو هغه کافران کړو د دوی په مقابله کې راوته څوک خوارج د دوی په مقابله کې خوارج راوته خوارج وی چې ګور تاسو څنګه د کافر کوي څنګه د نور صحابه کافر کوي دا خبره ترې جوړی شو ناغو دا فتور کړو علي رضی الله عنه دغه کور ولا ټول کافران دي او د نور صحابه صحیح مسلمانان دي اوس دوی د رسول صلی الله علیه وسلم د کور او مبارک سي چلوګو خراکته شو مونږ وینا عدل او انصاف په منځ کې دي صحابه ټول اوچت مؤمنان دي د هیڅ شک نشته او بیا په دوی کې د رسول صلی الله علیه وسلم د کور والو خو اوچت مرتبه ذکر چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره رښتیا نه مونږ په منځ کې پاتې شو بیا راشه علما ولا د علما مبارک هم خلک زموږ په ملکونو کې بدري قسمه یو قسم هغه دي د نیکانو خلکو مبارک او دغه مبارک شیخ دا خبره کړې ده چې اهل کتابو او مشرکانو به د نیکانو خلکو مبارک غلو کوله درې قسم خلک دي زموږ په ملکونو کې اولنی قسم خلک هغه دي چې هغه د نیکان او بزرگان او اولیاء الله د لمنډه د پیغمبر درجه نه چې د پیغمبر نه موچت کړي او دا غوي خبره کته چرته وي چې د دوی د خبره غلطه ده نظام ک د وجلو وسرسي نتا وجنیم ګره او شرطین تلار شي چرته د قبوريانو د مشرکانو د صوفیانو د بریلیانو مجلس ته او الته د یو کس مبارک وای چې دوی ډیر تعظیم کوي و د دنه دا مسله خطا شوی د تاسو سره سکه خدای الله مبارک خبرو کو سره ته نه وای د پیغمبر مبارک خبرو کو استتم نه وای خو ته د سړي مبارک سوچ به ګوري ته سوي د کوم مثال کې ته مجلس کې نه شي او د دې سلور امامانو خبري کی سلور امامان او ټول حق دي او ټول علما دي زه تاسو صرف دا وایم چې د دې علماو په مبارکي خلک په درې قسمه دي زموږ خبره ته وکي تعصب د ځل نه وباسي ته په دې مجلس کې کینه و امام شافعي په دې مسله کې خطا شوی دی امام بن حنبل بسنه پوي دو امام مالک بسنه پوي ته تاسو استتم نه وي ته زموږ خپل مرګره خو به دې شوی چې امام ابو حنیفه رحمه الله سره د احترام دا مسله د کمزوري ده ځکه چې د نور درې امامان ویلي چې په دې مسله باندې دلیل شته او صحیح دغه مسله باندې دلیل شته ایسوک وسنه وي کنه توجنی خدای نور درې مبارکي اس خبره او به وي صدورونه امامان په حق دي مونږ دا غلو ده چې د نور علماو د لپاره خدای منی او د دې د لپاره خدای نه منی دي ته غلو وي کنه یا ځینې کسان دي دا خبره ډیره کومه زه اول په درس کې دي سوې مې پرونو ما سره په درس کې دا واقع رااله چې ما په درس کې دي سوې ما یو صحابي وخت دا حدیث نو رسیدل نو ټول وی نو رسیدل ټول زما په خبر ما سره اتفاق وکړو چې دې صحابي ته دا مسله نو رسیدل حکومت دا وی چې دا حدیث دی پلاني مولوی صاحب ته صحابيق صاحب ته نه رسیدل نو ټول ورا پاس او ما سره به جګړه کوي چې دا وهابي راغله دي او د حدیث دي خالق د رسول صلی الله علیه وسلم مرګرو ته خدای شتي داغه د لپاره خدای شتي خو زمونږ د مولیانو د لپاره خدای نشتی دي ته وی غلو د حد نه وړي ده مونږ دا وایو چې د علماو په قدر او احترام کې مونږ دا وایو چې د علماو قدر او احترام کې خو دې خبره لبزه د دوی فرقې نه بعد راځم
نه اولنی فرقه دره چې علما او نیکان خلک یې د پیغمبر نه مړولي او یو بریلی قصه کوله تقریر کې نه د لوی ځوان قصه کوله د شیخ عبدالقادر جیلانی وی هغه چې کله پیدا شنو روزه وا عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې کله پیدا شنو روزه وا نو د مور ولته ورکو نو هغه ته مخ واړو کوم ورځ چې پیدا شو ا د روزي ته مو د مور چې ولته ورکو هغه ته مخ واړو وی بیا ولته ورکو هغه ته مخ واړو پې نه خورو خو چې بانګي وی او دی مور ولته ورکو بته وخورو روجي نیو د کول نه غروجي نو خلک لاندې سبحان الله سبحان الله دا وی بیا په عراق کې دي سلو شو چې دغه پته ونه لګیدا د اختر د سپومې پته ونه لګیدا چې آیا شتي کې نشته خلک شکیان شي وی د علما په مجلس کې دي سره جمع شي په جمعات کې ناسو وی وی چې اختر به دې بلو چې نه به کې دي سپومې کې دي شنی وی دی وی سره تاسو ځان ستړي کوي غلي کې نه چې کله د سحر بانګي وی نمنګ بدلوي ځوان کور ته لاړ شو او داغه مرته وای چې ته ورکا کده ته و خورو نو اختر دې او کده ته ونه خورو نو بیا روزه ده وی چې کله هغه کور ته لاړو او هغه مرته ول خبرو کړه مور وی چې سید لوی ځوان راوستو چې ته واچو او چې څنګه ولته ورکو لوی ځوان چې به تی شروع کړو خلکو اختر مبارک لکه دغه کم چې دا غټ غټ ناشته ودی جمعات کې دوی ته د سپومې پته ونه لګي او لوی ځوان ته کم ځینې پته ولګي دا اوس مونږ د لوی ځوان دشمنان خو نه یو کړ اوس مونږ دا خبر په پاکستان کې یا په افغانستان کې په علاقه کې په کلی کې کوم ځکه چې مشرکان ډیری نو خلک به مونږ ته سوچ تاسو د لوی ځوان به ادبي وکړه مونږ وینا مونږ به ادبي نه کړي خو د لوی ځوان د به ادبي نه مخکې تاسو د الله به ادبي کړی دا تاسو علم الغیب په پټو خبرو باندې علم چې هغه صرف د الله سره دغه چاله ورکو هغه تاسو لوی ځوان لور کوی د الله به ادبي نه قبل پرز مو خو به ادبي کوو قبل پرز د به ادبي شسو مغه خبره خو نه ده او کو د الله به ادبي شي د رب العالمین به ادبي ده علم الغیب تاسو راوچت کو لوی ځوان لور دوس غلو نه ده او دې کې د فائدې لپاره د واقع ذکر کوم شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله داغه په علاقه کې په سوریه کې یو کس هغه د علم الغیب دعوه کوله نو شیخ په خط ولګوي ته ما سره مناظره ولینه کې پته بولګی تاسو علم الغیب شته او کنه یا غو پسې اب شراغه وی تاسو ویلی چې مناظره کو شیخ هوته او ما ویلی چې مناظره کو خو زه ګوره په یو شرط باندې مناظره کو وی هغه ته شرط څه ده وی ما وګټله تاسو علم الغیب د زما شرط ته نه معلوم او خلکو په دغه ټیم کې الله اکبر ناری شروع کړي او سړی ذلیله یو منټ به شیخ نه لګیدل یو منټ د حق پرز دي سی ګور یو منټ به داغه نه لګیدل وی په یو شرط سره وی شرط سره وی زو بارت وی دې دروځن ته مو کته دي خبيث وی دې ما سره علم الغیب او دې ته پته نشي چې ما سره شرط سره زمانه ته پوس کې شرط سره نه دا اوس هغه خلک دي چې نیکان خلک کې سید د خلک باندې کاني خدای اوچت کړو یا د پیغمبر درجه ته ورسول لکه امام ابو حنیفه رحم الله زموږ په ملک د پیغمبر درجه ته رسیدلې یا د پیغمبر نه موړي د الله درجه ته ورسول لکه څنګه چې د قبرونو والدي د باباګان دي کدا بل فرض نیکان خلکوم د الله عالم چې غو په سهالات کې دي بل فرض نیکان خلکوم د خدا خو چت شو د الله درجه ته ورسي خدویم قسم خلک زموږ په ملکونو کې دي او زموږ په معاشره کې دي هغه دي چې د حد نم کم شي ناغو ته په معاشره کې سپک سره عالم ښکاري چې څوک قران او حديث بیانې د دوی سره دین لګي چې څوک ګيري والی دغه سره نه لګي چې څوک مونږ او دس کې دغه سره نه لګي چې څوک دیندار دغه سره نه لګي خو چې څومره وسړي بي دیني دغه سره مزاج لګي او دې خلکو سي چې لګو د حد نه راکم شو منګ په مینس کې الحمدلله او غدي سي چې نه نیکان خلق د الله مرګري علماء د الله مرګري دي د دې ټولو په قدر او احترام کوو د دې ټولو په عزت کوو د زمونږ په سر سترګو دي خو نه به د پیغمبر درجه ته رسو او نه به د الله درجه ته رسو او دغه نور ته مونږ وایو چې تاسو بی دینه او تاسو کې دین قدر نشي ځکه تاسو د علماء قدر نه کوي نو به دې کې رد شو په دوانو فرقو باندې بیا راشه د تکفیر مسلې له چې څوک کافر کیو که څوک نه دا زمونږ یو غټه موضوع ده او هغه دې لپاره زموږ یو خبرو کوم ډیره قیمتي او په دماغ کې یاد ساتي زمونږ د ملکونو مرز ده پاکستان افغانستان انډیا
او د خوشه بنگلاديش ته چې کوم ملکونی دوی کې مرز ده د مانزه چل بوله نو ورزي خو ګره جهاد په مسلو کې غټ مبتي د غټ مرز ده او تاسو به دې ته ان شاء الله خپام کړي د جهاد په مسلو کې بالکل بریک نه لګي هموز بوله نو ورزي نو د مانزه مسله سیټ ته پریدا خول د جهاد د مسله حل کو پلاني ملک له پکارو چې دي شاملې کړي د پلاني له پکارو چې دي پلاني بچا له پکارو چې دي سی ویلې د پلاني له پکارو چې دای چاله کړي خبر دای چې نه ول کړي د نه کافر کیږي بل وی کافر کی د ځخې وجوړ مونږ زور اورو مونږ ولنه ورسي نه تکفیر په مسله کې هم خلق په دوه قسم دي بدري اولنی قسم هغه دي چې هغه په هر څه باندې سره کافر کوي ګناه ویني په سړی کې وای دا کافر دی دا مرتد دا کافر دی دا مرتد دی یو دا قسم خلک دي چې دا گمراه خلک دي خوارج دوی ته ویل کی دویم قسم گمراه خلک هغه ته مرجئه ویل کی هغه د سره سو کافر کین هغه چې لا اله الا الله دی وی بس ختم کبي ته کفر کې او کبوت ته سجده لګي او که شرک کې او که هر څه کې جادو کې خو ته سي ته بالکل صفا مسلمان ځکه چې لا اله الا الله دی ویل مونږ وایو د دوانو په دې مسلو کې غلطی ده د دوانو غلو کړی ده دا اول ته موږ وایو چې صحیح ده په اسلام کې تکفیر شتي کافران خلک کافران کی خدای خپل سری خپل شرایط دي خپل موانع دي خپل آداب دي هر سړي باندې کفر فتوا نه لګي د دوی مو ته موږ وایو چې تاسو کوم خبره کوي چې پلان لا اله الا الله وي د څنګه کافر کی موږ وایو د لا اله الا الله ویلو سره سره هم ډیر خلک کافران کی د دوه مذهب په باطل شو په منځ کې حق پرس خلک شو دا یو مثالونه مې ته دې لپاره ذکر کوم چې خبر واضح شي نور ګره په دې مسله کې الحمدلله ډیر مثالونه ذکر کولای شم چې خلک گمراه شوي دي په درې فرقو کې تقسیم شوي موږ به همیشه په منځ کې راو غلوب نه کوو په مسله کې به د حد نه ناوړو او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی ایاکم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو ځان وساتي د حد نه راوړي په مسله کې به د حد نه ناوړي ځکه چې استاسو مخ کې چې څومره خلک دي هغه د حد نه وړيدو الله سبحانه وتعالى تبو برباد کړي د دین په هر مسله کې به د حد نه وړي او ما چې دا کوم مثالونه ذکر کوي واځ دانی دي په عبادت کې غلو راځي په عبادت کې غلو دي سیده لکه چې وسړی دی روزه ونیو دوه کسان دي په کمره کې روزه ونیو یوځه او کمره کې خې سی لګیدلې خبرابر خطولای خبرستان رسېشتي دا یو د سحر د منځنه بعد نواله د ماخام د بنګ پوری پنور کې ناشته ولي و چې الله مال ثواب راکړي چې ماته اجر ډیر مل شو خپل خپل کمره کې دي کې دي کم چې نور تر اوته د غلو کړه کوي نه کړه د غلو کړه ځکه چې دا مسله خو د رسول صلی الله علیه وسلم دې نه راغلي نه دي د حد نه شو د حد نه وړي نو په عبادت کې انسان د حد نه وړي په عبادت کې انسان د حد نه لکه چې سړی د شپې بالکل نو د کیږي همیشه ټول شپه تهجد کوي موږ دې غلو کوي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد کړي خو هغه به د شوم دی رسول صلی الله علیه وسلم به د شوم یو سړی ټول عمر له روزي نشي موږ دغه روزه صحیح نه ده د غلو ده ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم غر روزه داوود علیه السلام دا هغه یو ورځ بوجو یو ورځ به بوزه یو ورځ به روزه نه په عبادت کې موږ غلو نه کوي د حد نه مناوړي به د غلو کولو ډیر اشکال یا ډیر طریقې دي یا ډیر صورتونه دي چې زین به ذکر کړم یو خو موږ د ذکر کوو چې د چا په صفت کې به دومره مخ کې نزي چې هغه نه څه جوړ کی هغه کې غلو شي لکه زموږ د زین خلک سوي وي پلانې مولا د په شان مولا په ټول پاکستان کې نشته دومره غلو وکي یزینی کسان د امام صاحب مبارک وي د امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک چې داغه په شان عالم د سره شتینه داغه په شان عالم د سره په دې زمکه په دماغ باندې شتینه دغه څومره به ادبی دوکړه د نور علماء هغه ټول څه شو هغه ټول صفر شو ختم شو او صرف دغه یو عالم پاتې شو د څومره به ادبی ده خدا غلو د صدر اسو شو د صفت تلاسو شو دویمه غلو ده چې یو انسان سره راوچت کړه الله درجه ته ورسېدي باندې ما مثال ذکر کو دریم غلو ده چې سړی د علماو په آثار باندې برکت حاصلای او دا مسله تفصیلی ده خو تفصیل به کې نه ځم هغه دي چې د ځینې خلک چې د علماو سره ملاوي شي د نیکانو خلکو سره یو خو بسم ټټ شي او دا غلو ده دا ناروا کار دی کله چې تر اوچت هر څومره اوچت سړی سره چې ملاوي ډېر غټ عالم دی ډېر غټ بزرګ دی او ډېر غټ نیک سړی دی خو هغه ته ټټیږي نه بالکل به نیغ ولاړ
ځینې کسان بالکل ټیټ شي لکه ته به چې رکوع کوي او دا یو ناروا کار دی. ځینې کسان د خپلو مولیانو د خپلو پیرانو خپې ښکلوي او ځینې کسان ورته سجدې لګوي لکه څنګه چې هغه طاهر پادري دی که قادري دی هغه ته خلک سجدې لګوي او ځینې نور ویډیوګانې شته زموږ د ملکونو مبارک چې هلته خلک دي پیرانو ته او دې خلکو ته جرې سجدې لګوي. دا ټول غلو ده. څلورم د ځینې کسان چې د علماو سره لاس میلاو کړي نو بیا په ځان داسې راکاږي په ځان راکاږي. دا غلط طریقه ده. دا غلطه طریقه ده. دا په قرآن او حدیث کې سر راغلی نه او دا غلو ده. او ما سره دوه دقیقې درې پیرې دا کار شوی چې کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا چې د زما خیالونه لاسونه یې شروع غونډه کې بازار راخ کوي نه زموږ کم دغه ډوډۍ دي کتب برکت غواړي برکت الله به کیدا کې برکت په درس کې ده کینه درس اور برکت بدی کې د زمانه علم یې ځکه بدی کې برکت ته کنه خان کبیل پر جو سره د عقیده ساتي چې د شیخ کې برکت ته دا برکت خو د ډوډۍ غونه دا برکت هغه کې دي د لاسه چې هغه په سینې کې علم نه دا برکت ته علم د لاسه علم دغه په سینې کې دنه پروت دی نه دغه په آثار باندې برکتونه حاصلول د غلطی طریقه ده. د ځینې کسان چې د نیکان خلک ډوډۍ لبوزي یا پروګرام ولو کې ولي وسی چې لوځي کې چې د برکت تلاس دوی چې کور ته راځي چې په کور کې برکت راشي. موږ دا قسمه خبري اخر انسان شرک ته رسي والله په دې خبره قسم خورم دې خبرو اخرنی انجام سره وځي اخرنی انجام شرک راوځي. نني د شیخ سره لاس ملو کو ټټ شو سبب د شیخ سره چې لاس ملوي رکوع وکي بل چې شیخ سره لاس ملوي به بزان راکاږي به چې شیخ سره لاس ملوي سجده وکي او بیا رو اخر به شیخ او چت کې د الله درجه ته ورسي. د شرک هم په انسان کې دغه شان نازي کې دا یو مسله. بل مسله دا ده چې دا یو غلو ده چې ته یو دیندار سړی او د خبره دغه کوله یو دیندار سړی او ته دغه مبارک دا عقیده ساتي چې څوک د سره مینه کوي دغه سره به موږ مینه کوو څوک د سره دښمنی کوي دغه سره موږ دښمنی کوو دا غلو ده. لکه اوس زمونږ په علاقو کې چې څوک دا وایي چې د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب څوک نه دغه سره زمونږه دښمنی ده. اگر که په خله باندې وایي صدور ټول سری ټول په حق دي بلکې دې مبارک دغه کتابونو کې دا مسلې راغلي چې د امام ابو حنیفه مذهب ولا لکان چې د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې چې کومي جنکی هغه لکان نه شور کول کوم چې به نور مذهبونو باندې لکه د يهودو نصارو مسله د اهل کتاب او د هغه مذهب نه جنکی راوستي شي د هغه مذهب نه جنکی زمونږ لکان راوستي شي خو زمونږ جنکی هغه لکان لا نشور کول به دا مسلې به ذکر کړي چې څوک مثال کې د امام صاحب د مذهب نه وړ هغه باتیا دوری وي او په سخت جمی کې بوله بوبو کې غوپې ورکې چې ولې د مذهب پرې خو دی خزینه بګی دا ډېر مشهور شوی وي زمونږ د مذهب نه څوک نشي وړي دی او زمونږ غیته خلک راوړي دي شته ته چا ویلي تا ته چا ویلي دي چې د دې مذهب نه څوک نشي وړي دي ته خلک راوړي دي چې تاسو عالمي ته مولای بلکې زبرته یو نقطه وي مخکوله نقطه ډېر خلک دي وي په دې ټولو کې امام سیب خپویدو موږ دې ټول علماء قدر کوم ټول خپویدو خنزيني خلک سوي وي صرف څوک پویدو امام سیب دې برټینګي به ته پوښ کې اته پوښ په دې دا کې ته چا ویلي چې امام سیب ډېر پویدو ته جاهلی تقلید کې کنه تقلید څوک کوي چې جاهلی تقلید کوي نه چې ته جاهل شوي نه ته چا وی چې امام سیب خپویدو ځکه چې د دې لپاره خدا کار کول غواړي چې د څلورو مذهبونو به ګوري او بیا به د نتیجه راوځي چې به دوی کې څوک ډېر پویدو نو ته چا ویلي ته چا په وکړي چې ډېر پویدو نه په خپل خبرو کې بس شي په خپل خبرو کې واپس اوشي. یی د ځینی سپینګری د قصې کوي ازمنګ شیخ عبدالسلام الله دې له په جون کې برکت واچي کله چې الله غله د سلفیت عقیده ورکړه ندی ځینی کسان وی دا خبره کول دي سپینګرو کوم چې د علاقې کسانو وی یا الله توبم دې چې دی امام سیب له جواب ورکړي چې دی به د قیامت پر امام سیب له جواب وردا سوچ سره نشي چې دی به د قیامت پر الله له جواب ورکړي دا کوم سره چې امام سیب دې مضبوط راونی چې پیغمبر بسیم پری دي دوی ورګه دا ویل غواړي چې دی به الله له جواب ورکړي دی به حوض کوثر باندې پیغمبر ته مخامخ شالته به څنګه وبس کې په کم مخامخ ورځي دا سوچ نشته خو دې سره سوچ دي چې څنګه چې د خپل مذهب پرېخ بلکې یو قسمه دا واقع ذکر کړو ډېر عجیب واقع یو عالم نقل کړو لکه سپینګری دونه شو او قصې کولې نه دي سپینګرو له نمونه نورځي پیجنیم نه چې څوک ته دا غلو دي ته وي لکه خپل مذهب پیجنیم نه چې څوک د خاصه وسروان
د یو دی بل ته قصه کوله چې یاره دسی کارو یو ورځ چې دا امام ابو حنیفه صاحب او امام شافعي صاحب هغه ته شافعي صاحب هغه چې شافعي صاحب دا نو مولم سي نه ورته وې د دوانه یو ځای نه سو قصه دروغونه شروع شو ځکه چې امام شافعي امام ابو حنیفه چې یو بل سره ملو شي ویلي امام شافعي دغه ورس راغله خو نه د یو سپینګری دی بل ته قصه کول وې د امام شافعي نه چاته پوښتنه کو چې د پلاني مسله کې تسوي هغه له جواب ورکو په دې ول جواب ورکړم چې مسله سم مسله و چې او دسته ماتې دوه سم مسله و وی جواب دې خبر منه او دسته ماتې وې دغه ځینې چې په امام سره راودانګل کنه دې خبرو ته ګوري دې تعبیر ته ګوري لکه د امام صاحب چې زمونږ خپل یو خاص پیغمبر مونږ ته لګل شي د تابعداري بصریف کې وې دغه ځینې چې په امام سره راودانګل کنه او د درې دلیلونه او تو خو امام شافعي د سي غلې کو جګه به شرمېدل نه اس دا خبره چا په تقریر کې وکړه نه د ته سوق بی ادب نه وي وته ایس سوق د بی ادب ماشاء الله ساجيبه قصه وک خو کوز په دې کې دا وایم چې نه د ټول علماء احترام او قدر کوي دا ټول زمونږ امامان دي د دوی نه کچته غلطي وي شغه نه منو خبره بل ټول منو نو ما به به خلک وي دا بی ادب دي ادب احترام دا شی واقع دي لپاره نو دا خبره ساتي چې دشمنی او دوستی د رسول الله لپاره کوي د خپل شیخ د استاد د امام د مذهب د لپاره به نه کوي چې څوک د امام ابو حنیفه مذهب مني زما مرګره چې څوک نه مني زما دشمن چې څوک د امام شافعي مذهب مني زما مرګره چې څوک نه مني دشمن دا ټول د گمراهۍ خبرې دي اخر کې د درس په اخر کې یو څو اهمه خبرې علي رضی الله عنه په باره کې زین خلکو چې غلو کړي و او علي رضی الله عنه د الله درجه ته رسول او هغه واقعه ما د علي رضی الله عنه په دغه کې ذکر کړي و دا په سیرت کې نه علي رضی الله عنه الله دې وسره موږ په جنت کې یو ځای کې هغه دې سلوکو چې وو کنده وکنه سو باغې کې ور ولګو او په دې ډېر صحابه خلاف مو چې دا کار مکو ناغه ور ولګو یو کنده وکنه سو باغې کې ور ورګو کم سړی چې دا وای چې علي د الله په شان دغه دې کنده ته ور ولې هغه له داسې سزا ورکړو د دلیل په دې باندې چې دا نیکان خلک په خپلم په دې خپکی چې موږ به د الله درجه ته نه رسوي موږ به د پیغمبر درجه ته نه رسوي لکه امام ابو حنیفه رحمه الله زه شرطین ته وسدم والله کله امام ابو حنیفه رحمه الله د قبر نه راپاسید کبل پر اسی پرزي خبره کوم کې دینش خو کو راپاسید او زه دې ته پوښتنه چې امام صاحب دا ډیر خلک دي چې وایي چې حدیث یو ځکه قرآنی او دوی بیا مستا خبره کوي بیا مستا خبره کوي ته څه دې خلکو برکه هغه ټول نه مخ کوي چې دا گمراهان دي دغه چې ما خو دې ته نه دی ویلي چې زما خبره قرآن او حدیث ته مخ کې کوي ما خو دې ته ویلي چې انسان ما دین مې بیان کړي تشریح مې کړي او کو به یو ځکه تاسو قرآن او حدیث راشي دغه زما مذهب دغه معنی او دې صرف امام صاحب دې ټول چې څومره نیکان خلک دي لکه عبد القادر جیلانی شو عبد القادر جیلانی به خلک د پاکستان نه چغي وي لوی ځوان راورسي او بریلیان خو په سیزان سمول کو او الته دغه قبر لازم او الته سجدي کې آیا عبد القادر جیلانی کړه پاسې د دوی بل کار برازي چې ته هم لري هغه سره دغه کار کوي چې را کند لګي د ورته ټول ورچی اخرنی مسله زموږ په درس کې او باغی په درس ختم کو د جاهلیت په مسلو کې یو غټه مسله دا و دا ډیره قیمتي مسله ده او زموږ سره ډیره خلګي قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين اليهم وي نیکانو خلقو بدی ویل د دې د لاسه چې پاغوي کې زینی خلقو نه غلطیانی وشي بفعل بعض المنتسبين اليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم دا غټ مرض دی غټ مرض په جاهلانو کې دا خدا مرض اوس پاتې شوی دی لکه مثال کې منګ وایو سلفیت سره دا یو حق عقیده ده حق لار ده په دې باندې څوک هغه په حق ای د دستوب شو سلفیت اهل سنت والجماعت چې سوده ته نه په موږ به کسان راشي وي په پلاني ځکه یو کسته ځان ته سلفي وي او هغه دوکي ور کوي السلفیت د سره منم نه سلفیت سره منم نه الکه وري شي چلې دوی چې د قران او حدیث خلاف وګو علماء چې دا مسله غلطه ذکر کړی ده ولړ به شو مسله به واضحه کو ابا خطا شي خو نه سلفیت خو نوم د قران او حدیث ته ګن قران او حدیث خو د چا پورې خاص خو نه ده خو عام د الله کتاب د پیغمبر حدیث نه دی به دقه یو سړی یادې او د ټول جماعت به شرمي یادې وسو کسان یو او دا یو سړی د لاسه ټول جماعت ګناګاری دا د جاهلانو کارونو
په وخت کې لکه څنګه چې يهودو كقدح اليهود في عيسى عليه السلام يهوديانو د عيسى عليه السلام په مذهب چې سوکو پاغو کې سغلتياني ولیدي د هغه د لاسه په چا پسې به خبرې کولې په عيسى عليه السلام پسې به خبرې کولې د کله چې ته په جماعت کې غلطي ویني دا ډېر جاهلان کسان شتي زمونږه رونه دي الله دې ول هدایت ورکي چې ته لکه ته حق دعوت ولې نه قبلې وای ما ته خپته چې مسلې ټولې حق دي خو ولې وای دغه پلانې نه دي د دې سره زی ورځ مزدوري له دیاړي ته د اوسه پوری زماغه دوه دیاړي نه راکړي نه دا مذهب دا دین دا غلې چې ته نه قبلې دا دین دا غلې لکه پرون چې سړی ما د ټلیفون کو هغه درس کې چې زمانه ته پوښ کړو پرون هغه ما ته به ورسې ټلیفون کو زبس نستا جمعه ته درځمونه به رسول درځمونه نور رسول درځ د جمعه زمانه دا درس کې چې کوم خبرې زکومه داسې د خپل ځان نه جوړوم او قال الله وقال رسول کې څوک د کینه سو خدای کینه نه سو یم خدای نه دي کینی وته سره ځکه چې نقصان خو خپل ځان لور کې فائدہ خپل ځان لور کې د ساتي ځان سره دا خبره چې چرته هم د یو سړی د دوه سړو د لاسه په ټول جماعت نه بدنامي که خبره کې په یو فرد باندې وای کې وای ما په دې پلاني کې دا مرز لیدلې بس خودي چې منه چې دې پلاني دراسه بیا ټول جماعت ته دې چې ردا دي سړي د دغه شنه دي نه ټول جماعت بنه دي دا کار د جاهلانو او د اهل جاهلیت والو دغه زموږ به درس کې چې اخرنی مسله الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو او الله دې موږ د جاهلیت ته مسلون لري ساتي